ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له ملي امنیت شورا کوو. د ملي امنیت شورا ویلي څنګه چې د 15,000 طالب بندیانو خوشي کولو د سولې له پروسې سره مرسته ونه کړه، د 2,000 نورو طالبانو خوشي کول هم د سولې په پروسه مثبت تاثیر نه لري. د یادولو ده چې د امریکا سفیر راس ویلسن ویلي وو چې طالبان تمه لري تر څو 2,000 نور ملګري هم له زندانه خوشي شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې په افغانستان کې ډېر امریکایي ځواکونو پرته له کوم امتیاز ورکولو څخه د زرګونو افغانانو ځمکې غصب کړې وې. عبدالله د مصالحې شورا مشر عبدالله وایي په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو مرکچي پلاویو ترمنځ د طرز العمل په اړه ټول بحثونه بشپړ شوي او په اوس کې د دواړو لورو ترمنځ پر اجنډا خبرې روانې دي. ولسي جرګه د ولسي جرګې غړي وایي د حکومت واګې له غلو سره دي او غلط تر طالبانو خطرناک دي. د ولسي جرګې غړي وایي له یو نوي کوډ د غیر قانوني لګښتونو په اړه باید څېړنه وشي. صدیق صدیقي د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقي رسنیو ته وویل موږ د پوهنې وزارت له لوري د وړاندې شویو طرحو ملاتړ کوو. د پوهنې وزارت ویلي وو چې له لومړي تر دریم ټولګي زده کوونکو ته به نور په مسجدونو کې زده کړې ورکول کیږي. په دې اړه بیا عبدالله ویلي چې دا خبر ګنګس کړی چې څه خبره شوې او د دې پریکړې سره مخالفت کړی. طالبان قطر کې سرچینې وایي طالبان موقت حکومت نه غواړي او دغه راز حاضر نه دي چې د بحث په سر کې پر اوربند خبرې وکړي. علیپور نامسؤله وسلوال علیپور د ظلمونو او ښکاره جنایتونو سربیره نه نیول کیږي او په دې اړه د کورنیو چارو وزارت کوم ځواب نه لري. قرغیزستان د راپورونو له مخې قرغیزستان د ازبکستان له لارې افغانستان ته د کرنیزو محصولاتو په صادرولو کې لیوالتیا ښودلې او وروستی خبر دا دی چې ولسمشر غني پرون ماښام د کندهار له یو شمېر مشرانو سره کتلي او د کندهار ولایت پر عمومي وضعیت خبرې کړې، خو خلک دغه ناستې نمایشي بولي او وایي د هېڅ درد دوا نه دي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ستاسو چوپړ ته راځم. په لویو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.